یا الله یا الله وایو تل ستا سنا ستا له امر پیدا د دنیا مافعه ستا له امر پیدا د دنیا مافعه د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. عزيز الجبار بارئ الغفار فاتح العليم مليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، ترمذي صاحب د مجمع الزوائد او طبراني د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په روایت سره یو مرفوع حدیث را نقل کړی. عن ابن عمر مرفوعا قال المرأة عورة إنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښځه عورت ده، یعنی داسې سیز دی چې په پرده کې پټول مناسب دی. کله چې دا د کوره ووځي نو شیطان ورباندې غالب شي او الله پاک ته زیاته نږدې د کور په ګوټ کې وي، د دې دپاره چې بازاري شیطان یې په ګناه کې مبتلا نه کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې مبارک حدیث کې خویندو ته تاکید شوی دی چې دوی دې پرده کې اوسیږي. اصل سیز د دوی دپاره پرده ده، بغیر د سخت ضرورت نه دی د کوره بهر قدم نه اخلي. ځکه کله چې ښځه د کور نه بهر ووځي نو شیطان ورسره ملګری شي او د خپلې مرضي او د خپلې خوښې موافق دا په ګناه ور اچوي. کم از کم بې پردګي او پردو خلکو ته زینت ښکاره کول خو ضرور ورباندې شیطان کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فرمایي استشرفها الشیطان، د دې نه انساني شیطانان هم مراد کیدی شي، لکه فاسقان، فاجران او خراب خلک چې هغوی په کوڅو او په لارو کې ناست وي او پردیو ښځو ته ګوري. نن تاسو وګورئ هغه خویندې چې په فاسده جامه کې مکتبونو ته روانې دي یا پوهنتونونو ته روانې دي، هغوی په دې پوهیږي چې څومره انسي شیطانان دوی پسې روان دي. د خویندو دپاره څومره د شرم او رسوایي خبره ده چې د دوی د بې پردګي د وجې نه هغوی د سترګو په زنا کې مبتلا شي. همدغه خویندې چې بې پردې او په فاسد لباس سره د کوره اوځي او همدغو فساقو او فجارو ته د سترګو د زنا موقع برابروي. په ګناه کې دواړه شریک دي. که سړی ګنهګار دی نو دا ښځه هم ګنهګاره ده، ځکه همدغې ښځې هغه سړي ته د سترګو د زنا دعوت ورکه، رغبت او د ځان طرف ته د نظر کولو په صورت کې دا ښځه ګناه کوي او نارینه هم ځان سره په ګناه کې شریکوي. نن ورځ موږ وینو چې اکثره خویندې د خپلو کورونو نه بې پردې وځي او که جامه یې هم په تن وي داسې جامه یې اغوستې وي چې د خلکو توجه ځان طرف ته جلبوي. دا د ښځو فطرت دی چې کله ښې جامې واغوندي او ښه ځان برابر کړي نو بیا یې دا خواهش وي چې ما څوک وویني. که سړی نه وي نو په ښځو خو ضرور او خامخا ځان ویني.
دا چې فاسدې او نیمه لوڅې جامې اغوندي او د کوره وځي دا زینت د چا لپاره دا سنگار د چا لپاره دا د پردو خلکو لپاره نه دی د چا لپاره دی د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې نه درېږي الله به درنه پوښتنه نه کوي تاسو ته وایم خویندو زما په خبرو مه خفه کیږئ زه واقعیت درته وایم کله چې تاسو پردو ودونو ته ځئ نو د هغې نه ښې جامې چې تاسو نه لرئ هغه په ځان کړئ ځکه چې تاسو د جسم او د خپل د پوشاک نمایش کوئ په خپله هم ګناه کوئ او نور خلک هم په ګناه باندې راوچتوئ عام طور په ښاریو کې حتی اوس په کلو کې هم ښځې د کوره وځي ځان لپاره جامې اخلي او د کور سودا ښځه نن ورځ کور ته وړي زموږ فقها لیکي چې ښځې دې د مانځه لپاره جوماتونو ته نه ځي دا د دې لپاره چې نن فتنه ده هسې نه چې زموږ خویندې په فتنه کې پرېوځي بازارونه چې د الله رب العزت په نزد د ټولو نه بدترین مقامات او بدترین ځایونه دي نو څنګه هغوی په ازادي سره وځي او په بازارونو کې ګرځي زموږ علما دا لیکي چې مقدس اماکن چې جوماتونه دي خویندې د هلته د مانځه لپاره نه ځي ځکه د فتنې ویره ده نن ورځ چې تاسو آزاده په بازارونو په زیارتونو او په دفترونو کې ګرځئ دا به د کوم ځای نه تاسو ته اجازت وي تاسو به الله رب العزت د آخرت په ورځ په خپل حضور کې نه درئ الله به درنه پوښتنه نه کوي همدارنګه طبراني او صاحب د کنز العمال د حضرت میمونه بنت سعد رضی الله تعالی عنها یو مرفوع حدیث را نقل کړی عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تخرج من شهرة من الطيب فينظر الرجال إليها إلا لم تزل في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها حضرت میمونه بنت سعد رضی الله تعالی عنها فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کومه ښځه چې د ښودلو دپاره خوشبو او عطر استعمال کړي او د کور نه ووځي چې سړي ورته وګوري نو هغه د الله پاک په غضب کې داخله وي تر دې چې کور ته واپس راشي نن هغه ښځې چې په کور کې ښایسته لباس اغوندي خوشبویي لګوي په بازارونو کې ګرځي یا په دفترونو کې ګرځي دوی د الله نه نه هیریږي دوی چې د کوره وتلي دي تر څو چې بیرته کور ته راځي په دوی باندې د الله رب العزت غضب او د الله رب العزت لعنت دی نو خویندو د دنیا ژوند ډېر محدود ژوند دی د څو شپو او ورځو ژوند دی په دې کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ تر څو هغه ابدي ژوند الله رب العزت د ستاسو ښایسته کړي او که خدای مکړه په دې محدود او په دې لنډ ژوند باندې تاسو دوکه شوئ دې ته مو ژوند وویلې ابدي ژوند تاسو هیر که نو بیا به مو جواب د الله رب العزت په حضور کې ډېر سخت وي الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته هدایت وکړي همدارنګه طبراني او صاحب د کنز عمال د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو مرفوع حدیث را نقل کړی عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیس للنساء نصیب فی الخروج الا مضطرة حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زنانو ته د بهر وتلو اجازت نشته مګر د سخت ضرورت په بنیاد که سخت ضرورت وي بیا خور کولی شي چې د کوره ووځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې فرمایي چې ښځو ته د عام وتلو اجازت نشته نن سبا د ښځو وتل ډیر عام شوي دي بغیر د ضرورت نه په بازارونو کې ګرځي بغیر د ضرورت نه ګوره چې په زیارتونو کې ګرځي د ضرورت کارونه خو سړي کولی شي ښځې خو نه کوي لیکن بیا هم دوی د سړو نه وړاندې شوي وي او هغه کارونه په خپله کوي چې هغه د سړو پورې مربوط دي او ځینې داسې بې غیرته هم لیدل کیږي چې کله په بازار کې ګرځي ښځه به مخکې او سړی به ورپسې روان وي د کور نه د زیارت په بهانه باندې ووځي چیرته چې بازار دی بیا د دې نه پاتې نه وي خویندو دا کار د شرافت نه د عزت نه او د پاک دامني نه خلاف کار دی
او کله چې د کوره د سودا لپاره بازارونو کې ګرځي بیا پردیو دکاندارانو سره او نامحرمو سره د دوی ګپ او شپ هم شروع وي. تا به الله رب العزت د آخرت په ورځ په خپل حضور کې نه دری، الله به درنه پوښتنه نه کوي. همدارنګه امام بخاري رحمه الله د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله رب العزت تاسو ته اجازت وکړو چې د خپلو حاجتونو دپاره بهر ته وتلی شئ، خو بغیر د حاجته به تاسو د کوره نه وځئ. هغه ضرورتونه موږ او تاسو ته معلوم دي چې کم ضرورتونه دي. هغه کارونه چې ستاسو نارینه کولی شي تاسو ته مناسب نه ده چې د کوره ووځئ او هغه کار تاسو پخپله وکړئ. هو که ستاسو نارینه په کور کې نه وي، یو ماشوم ډیر سخت مریض کیږي، کولی شي خورې او مورې چې هغه تر ډاکټره پورې ورسوي. دا نه چې خاوند یې په کور کې نشته برقه یا پوڼه یې په سر راواخلي چې چیرته زیارت دی تا نه پاتې نه دی، چې چیرته کوټګر دی د ستا نه پاتې نه دی، او چې چیرته بازار دی ستا نه پاتې نه دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه موږ ته دا معلومات کیږي چې په زنانو باندې دومره پابندي نشته چې د خپلو ضروریاتو دپاره هم بهر ته تلی نشي. د مرګ او پیدایش، د بیمارانو د عیادت او د خپلو خپلوانو سره د ملاقات په سلسله کې وتلی شي، مګر په دې امورو کې د شریعت د تعلیماتو مطابق پرده او د خاوند اجازت هم لازم دی. ستاسو یوازې تګ هم جایز نه دی. خپل نارینه سره د کور نه اوځئ. که نږدې ځای وي نو ځان سره یو ماشوم کړئ، هسې نه چې فاسد او فاجر خلک دا خیال وکړي چې یوازې ده او د شرافت خلاف کار ونه کړي. نن ورځ زموږ خویندې چې یوازې د کورونو نه اوځي، خویندو دا کار د شرافت او د پاکدامني او د عزت نه خلاف کار دی. خپل عزت او خپله پرده په خپله وساتئ. د نن سبا آزادې جنکۍ او ښځې چې کله وغواړي او چیرته وغواړي د خاوند او نورو نارینهو د اجازت نه بغیر وځي په بازارونو کې ګرځي. دا کار د الله رب العزت د غضب او د الله رب العزت د لعنت سبب دی. د الله نه وویرېږئ، راشئ د الله رب العزت کلام ولولئ چې الله رب العزت تاسو ته په خپل کلام کې ای خویندو څه پیغام لري. راشئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ولولئ چې محمد رسول الله چې ستاسو پیغمبر دی، تاسو امتیان یاستئ، تاسو ته څه پیغام لري. ته چې نن فاسدې جامې اغوندې، ځان سینګاروي او قسمه قسمه خوشبویي لګوي، په بازارونو په زیارتونو کې ګرځې، الله به درنه پوښتنه نه کوي. ته چې د کوره وتلې تر څو چې بیرته کور ته راګرځې، د الله په غضب کې ګرفتاره د الله په لعنت کې ګرفتاره. نه خویندو، عزت په دین کې دی، شرافت په دین کې دی. تاسو د الله د حکمونو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو پابندې شئ. الله رب العزت به عزت د دنیا هم درکړي او الله به عزت د آخرت هم درکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. یا الله یا الله وایو تل ستا ثنا، ستا د امر پیدا د دنیا مافعه. یا الله یا الله وایو تل ستا ثنا، ستا د امر پیدا د دنیا مافعه. تو عزیز الجبار، تو باری الغفار، تو فاتح العلیم، تو ملیک القهار. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. طبرانی او صاحب د کنز العمال د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو مرفوع حدیث را نقل کړی. هغه فرمایي: عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء نصيب في الخروج إلا مظهرة، وليس لهن نصيب في الطرق إلا الحواشي. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د زنانو دپاره د وتلو اجازت نشته مګر چې سخت ضرورت وي او په لارو کې صرف په غاړه دې تګ کوي، د لارې په منځ کې دې نه ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د ضرورت دپاره د کور نه د وتلو طریقه ښودلې ده. خورې چې د ضرورت د وجې نه ته د خپل کور نه اوځې نو د لارې په منځ کې مه ځه.
ځکه چې د لارې په منځ کې په عام طور سره تیزې سورلۍ او سړي روان وي نو د سړو سره به د اختلاط نه ته بچ شي که د لارې په ګوشه کې لاړه شي. نو ای زما میندو او زما خویندو، اول خبره خو دا ده چې بغیر د ضرورت نه بازارونو کې او سړکونو کې مه ګرځئ. د زړه مشغولولو او خیال بدلولو دپاره یوې نیکې ښځې ته لاړ شئ چې د هغې نه دین یاد کړئ. که د ډیر سخت ضرورت د وجې نه بازار او سړک ته وځئ نو په غاړه غاړه تګ کوئ، خپل شرافت او حیا باقي وساتئ. په دې کې عافیت او ثواب دی. د دې په بدله کې به الله رب العزت تاسو ته جنت درکوي. همدارنګه ابو داود د حضرت ابي اسید رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث رانقل کړی. عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال استاخرنا فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. حضرت ابو سید رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جماعت نه بهر تشریف فرماو. سړي او ښځې یو بل سره په لار باندې مخلوط ولیدل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا ښځې د شاته شي، تاسو ته د لارې په منځ کې د تللو اجازت نشته، په تاسو لازم دی چې د لارې په غاړه ځئ. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه پس ښځې به دیوال پورې بلکل پیوست تللې، د دیوال په بیخونو کې به ښځې روانې وي. نن رستله شه په بازارونو کې وګرځه، قسم په الله که د ښځو نه لاره پیدا کړي چې یو ځای لاړ شي یوه سودا واخلي. آیا دوی د الله بندگانی نه دي؟ دوی د محمد رسول الله امتیانې نه دي؟ الله رب العزت به دوی نه د یوې بنده په صفت باندې د آخرت په ورځ پوښتنه نه کوي؟ نه خویندو، د الله نه وویرېږئ، د الله د حکمونو او د الله رب العزت د اوامرو پابند شئ تر څو الله رب العزت تاسو ته بخښنه وکړي. او دا چې ټوله ورځ په بازارونو په زیارتونو کې تیروئ، چیرته چې کوډګري تاسې ور روانې یاستئ، جواب به مو د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې بیا ډېر سخت. همدارنګه صاحب د ترغیب و ترهیب د ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په روایت سره د محمد رسول الله یو حدیث را نقل کړی. عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة وتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المسجد. ام المؤمنین حضرت عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جماعت کې ناست و چې د مزینه قبیلې یوه ښځه جماعت ته راننوتله. هغه ښځه د خپل د زینت په لباس کې په جماعت کې په ناز او انداز روانه وه. محمد رسول الله وفرمایل ای خلکو، خپلې ښځې د زینت د لباس اچولو نه او په جماعت کې په ناز سره د تللو نه منع کړئ، ځکه بني اسرائیلو باندې لعنت ونه کړی شو تر دې چې ښځو یې د زینت لباس واچوه او په جماعت کې په ناز باندې تلل شروع کړل. نن خو جماعتونه پرېږده چې دوی د زینت جامې اغوندي، په ناز او انداز سره په بازارونو کې ګرځي، پردو خلکو ته ځانونه اورښیي. آیا دا لعنتیانې نه دي؟ آیا دا د الله رب العزت د قهر او د غضب مستحقې نه دي؟ د محمد رسول الله د دې حدیث نه موږ ته دا معلومات کیږي چې بهر ته په زینت او سنګار کې د خویندو وتل دا د الله رب العزت د لعنت سبب دی، او بني اسرائیل ملعون او د عذاب مستحق د دې وجې نه شول چې د هغوی ښځو زینت او سنګار عام کړی و. د دې نه موږ ته دا معلومات کیږي چې دا دومره منحوس او ملعون کار دی چې د دې په وجه په پوره قوم باندې تباهي راځي. نو مشرانو، پلرونو، خاوندانو،
خپلې خویندې خپلې میرمنې د خپلې لورګانې د داسې قسم وتلو نه منع کړئ کنې د آخرت په ورځ به الله رب العزت ستاسو نه هم پوښتنه کوي د الله رب العزت د سوال نه به بیا خلاص نشئ همدارنګه بزاز د حضرت علی کرم الله وجهه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی عن علي رضي الله عنه أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء قالت لا يراهن الرجال حضرت علی کرم الله وجهه فرمای چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وم نو محمد رسول الله وفرمیل کوم یو څیز د ښځې دپاره بهترین دی خلک ټول خاموشه پاتې شول حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي کله چې زه فاطمې رضی الله تعالی عنها ته واپس راغلم نو پوښتنه مې ترې وکړه چې د زنانو دپاره کوم څیز بهترین دی نو فاطمې رضی الله تعالی عنها وفرمایل چې سړی یې ونه ویني زمونږ خویندې هله سړي نه ویني چې هغوی په کورونو کې کینی او که هغه په بازارونو په زیارتونو او په دفترونو کې ګرځي بیا به فساق هم ګوري فجار به هم ګوري بدبخته به هم ګوري او د فساد اراده به هم لري د محمد رسول الله په دې حدیث کې د ښځې د پردې تاکید دی چې د خپل محرم نه علاوه اجنبي سړی یې ونه ویني د اجنبي او د پردي سړي نه په هر صورت کې پرده شته افسوس چې کوم څیز کې د زنانه دپاره خیر دی او هغه ورلره بهتر کار دی نو هغه یې پریښی دی خاص طور په ښاریو کې په دې باندې عمل ترک شوی خلکو دا کار پریښی عام طور کارباري خلکو کې بالکل د بې پردګي ماحول دی نوکر چاکر مزدور او کار کولو والا بغیر د څه ټک ټک نه راځي او د کور دننه نه وځي دا ټول ورته محرم غوندې ښکاري دا کار د دین نه خلاف کار دی دا د محمد رسول الله د ویناو نه خلاف کار دی په دې باندې الله خفه کیږي په دې باندې محمد رسول الله خفه کیږي نو خوږو میندو او خویندو تاسو پر دې سره د شریعت مطابق ژوند تیر کړئ سبا به الله رب العزت تاسو جنت کې داخلي کړي نن د الله رب العزت او د محمد رسول الله د رضا مطابق ژوند تیر کړئ سبا به د خپلې خوښې مطابق د مزو ژوند کې لږ احتیاط او پابندي وکړئ سبا به جنت کې درته مکمله آزادي او که د دنیا ژوند ته ژوند ویلې دلته د الله د حکمونو او د رسول الله د ویناو پابنده نه شوې په دې باندې پوه شه چې مسیر دی بیا جهنم دی جنت نه دی الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي په ځانګړې توګه زموږ خویندو او میندو ته په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ یا الله یا الله وایو تل ستا ثنا ستا له امر پیدا د دنیا مافیا ته عزیز الجبار ته بارئ الغفار ته فاتح العلیم ته ملیک القهار ته ملیک القهار ستا د امر تابع دا تمام دنیا ستا د امر تابع دا تمام دنیا ستا د امر پیدا د دنیا مافیا ستا د امر پیدا د دنیا مافیا یا الله یا الله وایو تل ستا ثنا ستا د امر پیدا د دنیا مافیا ته رحمت